ملګرو سهار وختي دا دی په واک باندې روان چیرې روان یو کتاب سمندر له ځو د ورځې د خوا خو ډېر رش کراچي کې رش سره زما هم نه لګېږي په د هغه مې سین د کراچي د نه کړي د ښکاره اوس سمندر ته روان یم او کتاب دا دی فاینلی راورسېدلو کوم ځای دی دا کوم سیو ځګله راورسېدلو نو زه خپله واک هره ورځ پر واک وځم دا زموږ کتاب هم راکش کېدلی به کراچي کې ما ویل ځه واک به ما به غیر زه نه ولم واک دې کوئ یاره نه مې دی دې کړی دا دې ګسه واک به ما نه دی کړی نن دا دی راوتلی وای چیشتی آیا بازگانی سوکه را روان دي د کتاب سره مقابله ولګېدله دی وایي راسه ما ورته به منډه سره ووایي څوک تېز دی اوس تاسو هم ورته ګورئ څوک په منډه کې تېز دی درځه لمرم راختلی دي دا د دوی اوس راتېزې شولې دا بیا دې ته لیر وایه لیر په پښتو کې څه سفیر سفیر را روانې ته وایي دې ته په پښتو کې سفیر وایي دا د ښه خوندور سیند دی سهار وختي ډېر خوند هم کوي مازدیګر موږ ولرالو خاص خوند یې نه کوي رش ډېر نو اوس ډېر خوندور سیند هم دی دا دی سمندر مې نه ولیدلی کتاب سمندر هم راویل دی نو اوس بېرته دا دی زینځو ډېر ښه خوند یې مو کوي سرش نه وي بیا ښه خوند کوي اوس دا دی بېرته زینځو دا دغه چې روان یو پښې و خالي مې ګرده سره نظر ملګرو خوب مې وکړي اوس دا د کتاب لګیا دی کتاب چیز تیار دی بس سالن پخوي سالن دا د کتاب پخوي پخ شوی دی که سر اشه دا د څه ټیم سالن پخوي غرمې نو غرمې خو اوس ساړه 15 شپږ بجې د دې د ناوله د سیسټم دی د غرمې سالن اوس 5 بجې دي که 15 بجې اخته دی نو لګیا سه خپل کوکینګ ورته وکړه